سلامونه درنو دوستانو، بیا راغلاست تاسو یم او په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د راتلونکي کنالستیکونو په هکله باندې زه غږیږم. نو راځئ شروع کوو. نن په شوټینګ سټار باندې غږیږو چې شوټینګ سټار څه شی دی. صحیح دی. نو دلته په دې شوټینګ سټار کې لکه څنګه چې ما دلته تاسو ته رسم کړی دی چې دا په دغه شکل سره تاسې دلته معلومیږي. په دې شوټینګ سټار کې همیشه د ده دغه شیډو چې وي دلته پورته طرف ته وي. نو شیډو پورته طرف ته وي دلته او کوچنی دلته باډي یې شکړې جوړ کړی وي په دغه صورت کې. نو کله ناکله لاندې دغه شیډو لري، کله ناکله نه لري، خو ولې پورته دا اوږد شیډو همیشه دلته وي. نو دته موږ وایو شوټینګ سټار. نو شوټینګ سټار د هامر سټار د هغې برعکس دی. هامر سټار څنګه و هغه داسې و چې موږ به چې دغسې به ښکاره کېده. صحیح دی. ښکته به د دې غټ شیډو و، پورته به وړوکی یا به و یا نه و. په دغه صورت کې دلته دا هامر هغه دی کانلسټیک دی او دا شوټینګ سټار دی. دلته موږ شوټینګ سټار وایو چې په دې کې نو همیشه په دغه برخه کې لنګې پورته طرف ته غټ دغه ولري، شیډو لري. نو دا په دغه نمونه کې موږ ته پیرودونکی یا بایرز قیمت چې کوي پورته کولو کې هڅه کوي چې بازار پورته ولاړ شي. صحیح دی. نو خو دلته په دې صورت کې چې کله بایر ته دې ځای پورې رسېږي، راځي دې ځای پورې، خو ولې پلورونکی بېرته څه کوي سخت په دغه صورت کې دغه قیمت ردوي. خو بایر هڅه کوي چې پورته لاړ شي، ولې پلورونکی او یا هم سیلرز دوی څه کوي دغه ځای کې ردوي، بېرته قیمت راځي ښکته راځي. په دغه ځای کې قیمت په دغه صورت کې قیمت ښکته راځي. په دغه صورت کې دغلته ډېر په کوچنۍ اندازه سره څه کېږي، قیمت بېرته کلوز کېږي. یعنې باور دلته د نسبت د یعنې په دغه صورت کې د بایرز پاور دلته کنټرول کېږي د سیلرز لخوا. نو کله چې دغه شی رامنځته شو، کله چې شوټینګ سټار رامنځته شو، نو دلته د دې سیګنل دا راځي چې راتلونکي کانلسټیک لپاره موږ باید څه شو، منتظر اوسو چې کنفرم شي. نو دلته د سیلرز راتلونکي کانلسټیک د جوړېدو ډېر زیات چانس ده چې دغه صورت کې دلته څه شي، سیلرز خپل کانلسټیک را جوړ کړي او بازار د ښکته کېدو باعث شي. نو دلته د بازار د ټرینډ د ښکته راتلو یو غټ سیګنل جوړېږي کله چې تاسې شوټینګ سټار ولیده. او کله چې هامر سټار ولیده د ده برعکس، نو بازار دلته ډېر دلته د دې چانس شي بازار څه شي پورته لاړ شي. نو په دې صورت کې نو دغه دوه شیانه تاسې په نظر کې ونیسئ. کله چې شوټینګ سټار راځي نو بازار ښکته طرف ته د سیګنل ورکوي، او کله چې هامر سټار راځي نو بازار د ټرینډ او یا هم د ډایرکشن د پورته تګ ته څه کوي، غټ میلان پیدا کوي. او د په دې صورت کې بایر څه کوي، خپل کنټرول لاس ورکوي او سیلر قوي کېږي او بازار ښکته طرف ته راځي. نو مثال په ډول په دې صورت کې دغلته مثال تاسو باندې کړی چې تر 220 پورې چې کېږي بازار پورته ځي. یعنې په دغه صورت کې تر دې ځای پورې رسېږي نو څه کېږي، دلته سیلر بېرته قوي کېږي، بازار بېرته ښکته راځي، تر 101 پورې چې کېږي دلته تړل کېږي او لوړه کچه په شدت سره چې شي دغه ځای کې ردېږي او بازار د ښکته تګ نور هم پام کې نیول کېږي او سیلران قوي کېږي او بازار کېدای شي تر دغه ځای کې چې 95 یا په 100 کې چې شي وتړل شي. صحیح دی. نو د ده هدف چې د بازار د هغه ښکته د تګ ډېر زیات دلته چانس دی په څه شي کې، په شوټینګ سټار کې. هیله ده چې تاسې به پوه شوي یاست. راځئ مخته ځو. بل دی ایونینګ سټار او مارنینګ سټار. د دغه نمونو دلته ما دلته رسم کړی دی چې په ماښامنۍ او یا هم ایونینګ سټار کې او مارنینګ سټار کې. په ایونینګ سټار کې لومړی غټ شنه چې شی دلته هغه کانلسټیک جوړېږي، لکه څنګه چې ما داسې دلته جوړېږي. بیا وروسته وړوکی شمع یا کانلسټیک دلته جوړېږي. صحیح دی. نو کوچنی شمع دا یا کوچنی کانلسټیک چې ما تاسو ته ویلي وو چې کله چې داسې کوچنی شی جوړ شي نو دغه ځای کې بیا یو دانه پورته شیډو وي، یو ښکته پورته وي. په دغه صورت کې دا په دې معنا ده چې دلته نه بایرز کنټرول کوي او نه سیلرز په کنټرول کوي. یعنې دا بې تصمیمه کانلسټیک دی چې هیڅ یو کنټرول په بازار کې
نه لري او دلته همیشه د ده نه بعد تاسې د کنفرمیشن او یا د تاییدي کنډل په انتظار کې اوسئ تر څو چې راتلونکي کنالسټیک یا په دې صورت کې یا به پورته لاړ شي، صحیح دی، او یا به څه شي وکړي، یا به ښکته طرف ته لاړ شي. نو کله چې ښکته طرف ته لاړ شو نو تاسې پوه شئ چې بازار دغلته د بازار ښکته تګ راتګ په دې معنا چې بازار څه کېږي په کنټرول د سیلرز په کنټرول کې دی، او که چېرته بازار په دې صورت کې کله چې پورته لاړه نو په دې معنا ده چې سیلرز خپل کنټرول لاس ورکړه او بایرز په خپل کنټرول کې په لاس کې لري، صحیح دی. نو دا دوه دانې چانسونه دلته شته، یا به بازار ښکته ځي یا پورته ځي. نو دلته تصمیم نشي نیولی چې ته همیشه ته سل په سلو کې په دې صورت کې تاسې ونیسئ کله چې کوچنی کنالسټیک رامنځته شي چې هغه ته موږ وایو ډوجي، صحیح دی. نو بیا ورپسې دلته په دغه په ایوننګ سټار کې بیا بل غټ کنالسټیک جوړیږي چې هغه د بازار د ښکته تګ یو قوي سیګنال دی چې دلته ما رسم کړی دی چې دغه یو غټ سور کنالسټیک را جوړیږي. نو دا د دې باعث کېږي چې موږ د دې تمه وسو چې دغلته یو بل کنالسټیک جوړیږي چې کېدای شي بازار څه شي، کېدای شي نه، خو کولی شي غټ امپلسیو کنالسټیک دلته جوړ شوی دی پورته. نو دلته د بازار د ښکته تګ یو غټ سیګنال دی چې بازار ښکته ځي. نو په دغه صورت کې کله چې موږ پوه شو چې بازار د ښکته د لویدلو یا د ښکته تګ څه کېږي چانس شته، نو دلته پلورونکي او یا هم سیلران قوي هغه ځواک ښکاره کوي او په دغه صورت کې بازار د ښکته طرف تګ ته هغه ټرینډ ښکاره کوي. نو کله چې موږ ګورو مورنینګ سټار کې بیا په مورنینګ سټار لومړی به غاټ شنه او بخې غاټ سور دغه کنالسټیک را جوړ شي، صحیح دی. د نه بعد تاسې به وګورئ چې د دې نه بعد یو دانه بل شنه کنالسټیک چې هغه جوړیږي چې په دې صورت کې هم دلته دا په دې معنا ده چې بازار په پورته لاړ شي. کېدای شي دلته احتمال دا دی چې یا بازار پورته ځي او یا هم ښکته ځي. نو کله چې تاسې مورنینګ سټار وګورئ نو دلته د دې همیش لپاره د دې سره د مورنینګ سټار کې همیش لپاره دلته شنه کنالسټیک جوړیږي او دا په دې معنا ده چې بازار د پورته تګ یو غټ سیګنال دی چې بازار به چې وکړي، بازار پورته ولاړ شي. همدا شان په دې صورت کې تاسې باید دا په پام کې ولرئ چې بازار د پورته ځي او موږ باید په دغه صورت کې دغه دا د دې باعث کېږي چې کله چې د نه بعد یو کنفرمیشن کنالسټیک ته تاسې انتظار وکړئ، دغلته تاسې چې وکړئ انټري ورکړئ او چې انټري ورکړئ نو په دغه صورت کې دغلته تاسې کولی شئ چې وکړئ ټیک پرافټ وکړئ. نو یا د نه پورته نه چې کوم ځای پورې تاسې هغه بازار حالت په کتو سره تاسې کولی شئ چې هغه ټي پي وګورئ او دغلته تاسې کولی شئ چې لکه د سټاپ هغه لاس تاسې ورکړئ. نو کله چې سټاپ لاس تاسې ورکړو نو د دې کېدای شي دلته باعث وګرځي چې بازار پورته طرف ته لاړ شي، تاسې پي پي وکړئ او په نتیجه کې تاسې ته ګټه ورسېږي. نو همیش لپاره بیا هم تاسې د تاییدي کنالسټیک په تمه اوسئ او چې کله هغه جوړ شو نو تاسې مطمئن اوسئ چې بازار پورته تګ باعث کېږي، صحیح دی. لکه څنګه چې دغه ګراف دلته جوړ شوی دی، دغه مثلث په دغه ځای کې لومړی چې کېږي سور څراغ جوړیږي، بیا همداشان بیا شین څراغ جوړیږي او کوچنی بې پرې څراغ یا په دې معنا چې کنالسټیک چې وړوکی جوړیږي او دوه دانې غټ، یو به شنه او بل به سور، او یا کله چې مثلا هغه په ایونینګ سټار وي او که چېرته موږ مورنینګ سټار وګورو په دغه صورت کې لومړی سور او بیا همداشان یو بل شنه او بل شنه وړوکی او غټ رامنځته کېږي. نو په دې صورت کې تاسې همیش لپاره د ډوجي او یا هم بې تصمیمه هغه کوم دغه جوړیږي کنالسټیک جوړیږي هغه نه بعد د تاییدي کنفرمیشن هم تاسې ولرئ ځان سره. همداشان موږ ډوجي لرو چې دا د دوه پارټي ترمنځ کشمکش دی، یا سیلران قوي کېږي یا دغه قوي کېږي، چې په دې باندې ډېر نه غږېږم. او په دې صورت کې کېدای شي بایرز قوي شي او یا هم سیلرز. نو دلته تصمیم د هېچا په ممکن او دغه شانتې شکل لري ځان سره، صحیح دی. نو دا و ډوجي. نو ډوجي کې بیا درې رقمه دي، یو د لانګ ډوجي دی او بل سټنډرډ ډوجي دی او بل ګریف سټور ډوجي دی. په دې کې پورته طرف ته ډوجي هغه اوږده سوري لري او په دې صورت کې ښکته طرف ته نو یوازې پورته سوري ته دې ته موږ ګریف سټون ډوجي او دې ته لانګ یو شکل ته ورته لري چې یوازې د ښکته طرف ته چې هغه ډراګونز فلای ډوجي موږ ورته وایو
اوږد هغه کرنل سټیک سره